These are chairs. دغه چوکیانې دي. جمع نږدې دي لرې نه دي. These are students. دغه شاګردان دي. Those are students. هغه شاګردان دي. Hello everybody, I hope all is well with you guys. Today again we are going to talk about demonstrative pronouns, the plural forms of demonstrative pronouns which are these and those. سلامونه قهرمانو دوستانو، په دې لاره چې روغ رمټ وای په ننني درس کې یو ځل بیا غواړو د demonstrative pronouns یا د اشاروي ضمایرو د جمع حالت ووایو چې عبارت له these او those څخه دی. نو راځو دوستانو دلته تاسو ګورئ د تختې پر مخ these یعنی دغه نږدې او جمع نومونه یا شیان ټول هغه شیان چې موږ ته نږدې وي د هغې لپاره these استفاده کولی شو. د مثال په ډول these are markers. دا مارکر دی ځکه چې دوی نږدې دي نو ما ورته these استفاده کړ. همدارنګه those د هغه نومونو یا شیانو لپاره استفاده کوو چې هغه لرې وي او جمع وي له یوه څخه زیات وي. د مثال په ډول those are markers. هغه مارکر دي له یو څخه زیات دي او لرې دي نو دوی ته څه استفاده کوو؟ those استفاده کوو. راځو دوستانو دلته دغه مثالونه چې لیکل شوي دي د جمع منفي او سوالیه حالتونه دي. په دې کې به تاسو بهتره پوه شئ چې څنګه کولی شو these او those په جملو کې وکاروو. لومړۍ جمله کې موږ ګورو these are chairs. دا چوکیانې دي. these نږدې are هغه to be verb دی چې له یوه څخه د زیاتو شیانو لپاره استفاده کیږي. او چیرز دلته تاسو ګورئ چې په آخر د چیر کې اس ورکړل شوی. اس بیا هم د دې دلالت کوي چې شیان له یو څخه زیات دي. دویم ته ګورئ تاسو those بیا هم د لرې او جمع شي لپاره استفاده کیږي. or to be verb دی چې د یو څخه د زیات شیانو لپاره استفاده کیږي. او چیرز بیا هم له یو څخه زیات ښیي. those are chairs. هغه چوکیګانې دي. تاسو ګورئ دلته دوستانو جمع دي او لرې دي له یو څخه زیات نو ځکه those ورته استفاده شوی. دغه چې د مثبت جملې چیرته غواړو چې مثبت جملې موږ استفاده کو نو دا ډول باندې باید مخکې ولاړ شو. د مثال په ډول موږ وایو چې those ورته استفاده کیږو. راځو منفي حالت که چیرته یو شی نه وي یا منفي نو څنګه استفاده کولی شو؟ these aren't chairs. aren't بیا هم دی are not کنټرکشن یا لنډ شکل دی چې موږ په مخکې درسونو کې ویلی وه. these aren't chairs. دا چوکیګانې نه دي نو دا څه شی دی؟ these are flowers. دا ګلان دي. اوس که چیرته یو شی لرې وي او منفي وي those aren't chairs. هغه چوکیګانې نه دي. those are flowers. هغه ګلان دي. که چیرته اوس غواړو چې these او those په سوالیه جملو کې استفاده کړو نو څنګه کولی شو چې ووایو؟ فقط بیا هم to be verb د جملې سر ته راوړو او stop mark په سوالیه باندې بدلوو. نور تغییر نه کې راځي. are these chairs. آیا دغه چوکیګانې دي؟ آیا دغه لنډې چوکیګانې دي؟ که چیرته هو وي ځواب مثبت وي نو څه ورته وایو؟ yes these are. هو دا چوکیګانې دي. که چیرته نه وي no these aren't. no نه خیر دا نه دي. همدارنګه د لرې شي لپاره چې هغه سوالیه موږ وکاروو څنګه کارولی شو؟ are those chairs. آیا هغه چوکیګانې دي؟ که چیرته د موږ ځواب مثبت وي نو څنګه وایو؟ yes those are. هو هغه چوکیګانې دي. او که چیرته ځواب د موږ منفي وي no those are not. نو قدرمنو دوستانو یو ځل بیا هم غواړم تاسو ته دغه درس په لنډه شکل باندې توضیح کړم. هغه دا چې these د ټولو هغو شیانو یا څیزونو لپاره استفاده کوو چې هغه موږ ته نږدې وي او جمع وي له یو څخه زیات وي. او those د ټولو هغه نومونو یا شیانو لپاره استفاده کوو چې هغه له موږ څخه لرې وي او جمع وي. نو قدرمنو دوستانو په دې لاره چې نن درس څخه مو ډېر څه زده کړي وي بیا هم تاسو لاړ شئ او تمرین لا شاید لا حیران سره وګورئ. مننه. السلام علیکم. تمرین ته له شاهدره سره ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې درس د these او those په هکله و. these د هغه شي لپاره استفاده کیږي چې نږدې او جمع وي. او those د هغه شیانو لپاره استفاده کیږي چې لرې او جمع وي. یعنې څه د مثال په ډول
هغه شاګردان دغه شاګردان. نو راځئ چې دغه خانهخوالۍ په ګډه سره ډکې کړو. دلته څه شی راځي؟ are chairs. څه شی؟ these are chairs. دغه چوکیانې دي. جمع نږدې دي، لرې نه دي. دلته څه شی مس شوي؟ those chairs. those are chairs. هغه چوکیانې دي. په منفي جملو کې these are chairs. دلته څه شی مس شوي؟ not. these are not chairs. دغه چوکیانې نه دي. نو دلته څه شی؟ those are not chairs. هغه چوکیانې نه دي. نو راځئ چې په سوالیه جملو کې وکاروو. are these a chair. دلته څه شی دي؟ چیر. یوه چوکۍ خو نه ده، څو دانې دي. نو دلته څه شی راځي؟ chairs. are these chairs. آیا دغه چوکیانې دي؟ څه دي؟ که چیرې وي yes these are ورته راځي. که نه وي no these are not. نه هغه نه دي. نو دلته څه شی راځي؟ those chairs. دلته څه شی دي؟ are those chairs. آیا هغه چوکیانې دي؟ نو که ځواب به صحیح وي yes those are. که ځواب مو که نه وي بیا ورته وایو no has not. نه هغه نه دي. د نن ورځې تمرین مو همدغه و. نو که غواړئ چې په اسانه ډول انګلیسي زده کړئ نو زموږ چینل به سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان. بای بای.